عمر رشید احمد رشید ترس والا احسن الفتاوا تمجل پدی کی پصفحہ 55 باندې وای خواتین کا تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں خزی پر تبلیغی جماعت کے استل ناروا دی جائز نہیں او علت دارے مفتیان ځان نه فتوی نه ورکړي قران عظیم شان پدی باندې عمل کړی چې وقرن فی بیوتکن اے رسول الله بیبیانو په خپل کور کې اوسېږئ کور کې بهر ته مه وځئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى د پخواني جاهلانو د زمانې رواجونه مه کوئ یو ځای ما تقریر وکړ بیا یو ملا ګوټی به ناست نو مدرسې ته یې چیټ رالېږلی و په چیټ کې لیکلی استاد جي وایي دا آیت خو د رسول الله بیبیانو ته امر دی زموږ بیبیانې خو یې نه دي یادې کړي مې ښه د رسول الله بیبیانو ته الله وایي چې د رسول الله بیبیانو بهر ته مه وځئ کور کې کښېنئ د جاهلیت د زمانې رواجونه مه کوئ ستا دا مقصد دی چې د رسول الله بیبیانې رعیاذ بالله بې ادباره دي دې نه وځي خو ستا دا بیبي ډېره ادباري ده دا دې بار دی ونټه لاړه شي دا څومره غلطه عقیده ده چې د رسول الله پاکې بیبیانې چې الله فرمایي نساؤه امهاتکم د رسول الله بیبیانې ستاسو میندې دي او د رسول الله اهل بیاتو باره کې قرآن عظیم الشان فرمایلي وو چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا الله اراده ده دې کړې ده ای د رسول الله خاندانه چې تاسو نه پلیتیانې لرې کړي او تاسو په پاکۍ سره پاکې کړي هغه بیبیانې چې قرآن سورت نور د عایشې بیبي په توصیف او په پاکوالي کې مستقله رکوع نازله کړي هغې بیبي ته امر کېږي چې کور کې اوسېږه دا ملا ګوټی وایي دا د رسول الله بیبي یادوي زما بیبي نه یادوي بهرحال معززو سامعینو زما د تقریر خبرې اوږدې شوې دوه مقصد و صرف یو مقصد صرف دا و ستاسو دا شوبه چې ملا رانه لار روکوي نو ملا ګورې تا نه لار نه ورکوي خو چې کم ملا وي ګورې عبدالله بن مسعود سے فرمائی کله چې اختلافات زیات شو تاسو باندې لاره ګډوډه شوه نو تاسو به څه کوئ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات په تاسو کې که بیا څوک تګلاره غواړئ نو د مړو په لار باندې لاړ شئ د مړو په لار باندې لاړ شئ اوس که د زاړه مسلک د مړو په لار باندې زما خبرې برابرې وي نو زما به منئ او که د بل ملا خبرې برابرې د هغې به منئ او که ما سوران یې چېرې ستا خواړو نه منم مه منئ زما خو د زاړه مسلک عقیده مه پرېږدئ په خبره باندې پوه شوئ زوړ مسلک خو به بیا نه پرېږدئ تاسو ته یو اسانه خبره بله کوم زه حیران دې ته یم چې یا خو داسې شی دی چې خپل جومات کې مونځ نه کوئ او یا چې شیطان ګوته درکړي بیا لندن ته بستره واخلئ دومره شیخان شئ د مخې که شیخي کوئ که شیخي کوئ نو زه تاسو ته د شیخۍ لاره ښیم دا باندې امي سړی د خپلو بچو اصلاح ضروري ده کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی رسول الله فرمایي هر یو ستاسو نه شپونکی دی هر یو د خپلې رمې تپوس دی ستا رمیا خپل بچي دي ګورې د دې پوښتنه تا نه ده چې بچیان دې دلته لوچکان شو ته لګیا په ریوان کې کلونه تېری عمر فاروق رضی الله عنه مبارک یو شپه د شپې ګشت کوي اګشت د جهاد ګشتو اګشت د مسلمانانو د غمخورۍ ګشتو د شپې رویان په کوڅه کې ګرځي چې غریبان چېرته نه وي د هرې دروازه کې چې چېرته خځلې پرتې دي خشاک راغلي کور ته یې غورځوي چې دا ترې نه بل څوک یې ونسي هغه عمر فاروق صاحب یو دیوال دروازې ته غوږ کېښوده دننه یو زنانه د اشعار وایي په اشعارو کې ستاینې کوي خاوند یې جهاد ته تللی دی او وایي چې کاش نن زما د اړخ ملګری را رسېدلی وی عمر صاحب چې واورېد حیران شو راغی خپلې لور بیبي حفصې ته وایي چې یو خاوند سفر او جهاد ته لاړ شي ښځه څومره وخت ټینګېدی شي هغې ته حیا ورلغلې شوه بیا یې چې تپوس وکړه وی حیا مه کوه که تا صحیح حل بیان کړه امت ته به لوی تعلیم پاتې شي هغې د حیا نه ورته 3 ګوتې ونیوې چې ځان ټینګ کړي نو 3 میاشتې صبر کولی شي او چې بیخي سخته په ځان تېره کړي نو زنانه 4 میاشتې صبر کولی شي 4 میاشتې صبر کولی شي عمر صاحب ته چې اطلاع میلاو شوه خط یې ولېږه شام ته وی د کومو صحابه کرامو چې په جهاد کې 4 میاشتې تېرې شوي دي هغوی ټول کورونو ته راولېږئ نو دا یو کال تېرول به د کوم ځای نه دوی ثابتوي بیا چې جهاد فرض عین عمر صاحب صحابه کرام 4 میاشتو والا واپس رالېږي او په هغه زمانه کې څومره پاکان خلک وو دا حواله د چا ده امام جلال سیوطي رحمت الله علیه تاریخ لیکلی تاریخ الخلفاء تاریخ کې دا فتوا د عمر فاروق صاحب په مناقبو کې راخست تاسو لپاره ستاسو شیخي یادو که شیخي کوئ تاسو چا منع کړي یئ اختلاف ولې جوړوئ نو ډلو پسې شکمنو پسې ولې ځئ تهجدو ټیم دپاره راپاڅېږه 8 یا 10 یا 12 رکعاته تهجد وکړه نه وکې زما لانجه ده او نه د تبلیغي او د وابي لانجه ده وکړه که
دا دی شیخی دا غین بعد چې کله اذان شي 2 رکعات سنتو کا د سنتو د فرض په درمیان کې یو سل وکړه الحمدلله ویل سنت دی په یو صاحبان دی دا وایا دا غین بعد جمعه تراشه پجما باندې صحیح مولا پسې منځو کوابي پسې ونه کې من پسې نه کی مون چې یو کا پجما سورۃ یاسین وایا د مانځ پسې دا سنت موقت بیا د سحر د من نرستو نور خطو پوری جمعه نه چرته موزه کله چې منځو شي نو بیا 2 رکعات صلات اشراق وکا د سحر د من نظر خطو پوری په جمعه کې کېناستل حدیث کې راځي دوم راجر لري لکه یو نفل حج او عمره کې چې څومره اجر ملاويږي د جمعه کې کېنه نور خطو پوری بیا خپل روزګار تلار شه د ګرمي من پجما کوا مازیګر پجما کوا ماقام من پجما وکا د ماقام من نرستو سورۃ واقعه ولا الله بری مالدار کی تما خوستن من پجما وکا او دا غینه بعد سورۃ ملک ویا سنت موقته اوس ته سوچو کا چې سار تر ماقام پورې تا د دین څومره کار کړي نور خپل ودشه تا نه چا درا خستری چې بستر دی پوګه کړي په یو ګړو په ګل بل ګړ باندې ګرځي خدای دې دین کارو کړ ځان اصلاح کا تاسو په خپل علاقه کې د ټول امیرانو بچیو ګورئ هغه بچی به بدعملي ولی دې په کور کې نه چې بچي څه کوي زمونږ علاقه خدا سره تاسو نه خبر نه دا یو خبر مقصد مې د خپل تقریر داو چې تاسو صرف زور مسلک پسې لاړ شئ عبد الله ابن مسعود صاحب یې کتګلار غواړي د مړو لار خپل کوي نو شک به تاسو ته نه پیدا کی بل حدیث کې راځي فعلیکم بالامر الاول کلانجی درته پیښ شروع پتا سو زړه طریقه لازمه ده دویم مقصد زما د خبرو دا ټول تقریر خلاصه هغه د دې شوبې دفعه چې تاسو امیانو موږ پیرانو مبارکانو دی پسې خوره کړی وه چې دی د تبلیغ منکر دی نو ځان آګاه کوي موږ د تبلیغ منکر نه یو خو موږ د امیانو تبلیغیانو مخالف یو او د هغه چا چې په تبلیغ جامه کې لګیا دی جبریت عقیده خوري د دغې خلکو مخالف یو ښځې تبلیغ ته وباسي او 4 کور ثوابونه وایي موږ د دغې مشن خلاف یو باقي موږ خپله مبلغین او تبلیغیان یو زما د دې تقریر ټوله خلاصه همدا وه په اخره کې